پخوانی شوروي اتحاد د 1953 کال د جدي په شپږمه نیټه تقریبا 100,000 ځواکونو پر مټ د هوا او ځمکې له لارې پر افغانستان باندې نظامی تجاوز یا ارغل وکړ. 10 کاله تجاوز بعد دې ته اړ شول چې خپلې پښې وباسي. په افغانستان کې ډېری داسې نظامی تجهیزات له دوی څخه پاتې شول چې دوی یوازې خپل سرونه خوندي وباسل او دغه ټول تجهیزات اوس هم په افغانستان کې پاتې دي. یو له هغوی څخه په پکتیا مرکز ګردیز کې دغه نظامی تجهیزات دي چې له شوروي اتحاد ځواکونو څخه پاتې شوي دي. په افغانستان کې د مسلسل ماتې له کبله دوی اړ شول چې د 1968 کال د سلواغي په 28مه نیټه خپل ټول نظامی حضور په افغانستان کې پای ته ورسوي. د شوروي اتحاد پخوانی جنرال بوریس ګروموف اخري کس و یا نظامی کمانډان و چې له افغانستان څخه ووته. د په خپل یو کتاب کې بیا د افغانستان د جګړې په اړه ډېرې خبرې لیکلې وې.